السلام علیکم دوستانو. د پاکستان لاهور په موټروي باندې چې یوې ښځې سره ناروا زیاتې شوی و، هغه ښځه اوس په څه حال ده؟ د دې واقعې په باره کې هغه څه وایي چې ولې ورسره داسې وشول او د دې واقعې حقیقت څه دی؟ ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. له تېرو 2-3 ورځو راهیسې په سوشل میډیا باندې دا خبرونه ډېر زیات شیر کیږي چې د پاکستان په لاهور کې چې یو ښځه د لاهور نه راروانه وه او د ګوجرپورې سیمې ته راورسېده، نو موټر کې ورته پټرول ختم شول. ښځه په دې وجه د سړک په غاړه انتظار کې ولاړه وه چې یو څوک راشي او مرسته ورسره وکړي، خو دې وخت کې نامعلومه کسان راغلل. ښځه یې ځان سره په زوره د ځنګل خواته دننه کړه. هلته یې ورسره د بچو په وړاندې څو ځله ناروا زیاتې وکړو. پیسې او سره زر یې ترې هم اخیستې دي او بیا هغوی تښتېدلي دي او دغه ښځه یې بیا همداسې پرېښې ده چې کله دا په بد حالت کې خپل ځای ته رارسېدلې، نو د دې خور یا نږدې رشته دارې FIR رپورټ پولیسو سره درج کړی دی. دغه ښځه او بچي اوس په ډېر بد حالت کې دي او ذهني طور باندې ډېر زیات ټارچر شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده، ځکه چې د خپلو بچو په وړاندې ورسره ناروا زیاتې شوی دی او بیا زر تر زره هغه هسپتال ته رسول شوې ده. د پنجاب پولیسو IG انعام غني خپلو خبرو کې ویلي دي چې ملزمانو ته د رسېدلو نږدې ثبوتونه په لاس راغلي دي، خو اوس یې په سوشل میډیا ځکه نه شریکوو چې ملزمان اخوا دېخوا کېدلی شي، خو موږ ته داسې پټ معلومات په لاس راغلي چې ډېر زر به دغه مجرمان ونیول شي او د مجرمانو تر کوره پورې رسېدو کې به دا ثبوتونه موږ سره مرسته وکړي. هغه وایي چې که خلک د دغه ښځې کورنۍ سره خپله غمرازي او سپورټ ښکاره کوي ښه خبره ده، خو موږ چې تر څو مجرمان ونه نیسو تر هغې د دغه ښځې او ماشومانو ذهني کیفیت نشي ښه کېدی. تر څو چې مجرمان ونیول شي نو دغه کورنۍ به لږه په آرام ساه واخلي. که څه هم په سوشل میډیا باندې خلکو د دې خلاف اواز اوچت کړی دی او پولیسو باندې هم تنقید کړی دی چې دا څنګه د عوامو خادمان او محافظ دي چې د عوامو خدمت نشي کولی، خو پولیس بیا دا هم ویلي چې موږ چاته ګوته نه نیسو او نه وایو چې دا ښه کار شوی، خو ښځو ته هم پکار دی چې د شپې 12 او 1 بجه د کور نه ونه وځي او که څوک د کوره بهر وځي نو کم از کم خپل ګاډی خو دې چیک کړي چې سم دی او که نه، او یا پکې پټرول شته او که نه، نو بیا د هغې نه وروسته دې سفر وکړي. هغوی وایي چې ټولو خلکو ته دا معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې دا کارونه ډېر شوي دي، نو ښځو ته پکار دي چې لږ احتیاط وکړي. د یادولو وړ ده چې دا واقعه د شپې مخې ته راغلې ده او دا خبره تر یو حده صحیح هم ده، ځکه چې که داسې مجرمان ونیول شي نو سبا ورځ بیا آزاد ګرځي. د پولیسو کار هم دومره وي چې مجرم ونیسي، نور کار د عدالت او حکومت وي چې هغوی ورته سزا نه ورکوي، نو پولیس به ورسره څه وکړي. نو خلکو ته هم پکار دي چې ډېر زیات احتیاط وکړي او د داسې شرمخانو نه ځانونه وساتي. د ویډیو د کتلو مو ډېره زیاته مننه کوم. خان کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.